پوره بندوبست وکړو بالکل تاسو ته به موږ وایو د 500 مچردانو ان شاء الله میډیکل کیمپ دا برابر شي چې کور جوړ شي نو بیا ماشاءالله چې دا هر څه برابر شي او موږ یو بستی جوړ کو بستی دا غي نه پس به ان شاء الله تعالی څومره مرګري دي هر یو کس به یو ځان د پاسه ځان جوړي او کمپین به خپل یورین کونسل کې ویل کونسل کې او خلک برو باسي او دا بستی به کله درانوي بل وای چې سوی نن سبا نن پس هغه ختم الله رضا لپاره تاسو ملمانه د ډی خان نه د بل ځای نه د لاهور نه د پنجاب نه د هر کوټ نه راغلي منګه د ثواب دلته میزبان یو تاسو موږ قرباني یو موږ به کمیټي جوړو کور کمیټه کې به تاسو یې باقي به موږ د درې کمیټه جوړو بالکل کمیټه کې ان شاء الله فول کمیټه کې به تاسو موږ سره بالکل شانه بشانه ولاړی فیصله اختیار وي تاسو سره چې څنګه کور کمیټه سره یې پراپر په مشوره به یو کار کیږي بغیر مشورې به یو کار نه کیږي ان شاء الله او چې کله د مرګوري وسو خبرو کړی چې درنه مت ان شاء الله ثوابه کې هغه پوری چې کوم پر عمران خان دی راخلا زنده‌باد دا اختیاري چا سره هیڅ چا سره دا هیڅ چا سره نشته دا ان شاء الله دا ری وکیږي په دې کې با 9 مې باندې با زما دا یو سجیشن دی چې هر څه کیږي او لیډرشپ ته تناستی خو خپل یو ادنا ور کړیم دا د حکومت چې بې په 9 بجې زمونږ کومه خلک شوي دي ادارې شوي دي یا جیل کې دي او خان صاحب د پاره به موږ ان شاء الله تعالی د تقدیر ختم کو سفارې ورولو او ختم وکړو او ان شاء الله دواګانې وکړو چې الله تعالی موږ کامیابی راکړي او موږ کوم نه کوو ټول په دې باندې رضا را فلسطین د باران تیرے جانی صاحب بے شمار امین تیرے خون سے انقلاب آئے گا وہ لگاڑے ورکھے او بس خبر ختم کړي जी ګران عزتمندو په دې ټایم مونږه موجود یو ثوابي انټرچینج درنا ناستا دا درنا دا احتجاج چې شوی دلته کې لګ ډېر لایټ پرابلمز راغلیو هغه پرابلمز چې دي هغه ټول حل کړی شو په دې وخت د ثوابي میلمه دوست خلک چې دي هغوی دا پرابلم دا مسله مسایل حل کړی شو او په دې ټایم باندې دې حل باندې په دې وخت د ثوابي خلکو او دا احتجاج دا پروټیست دا به تر هغه وخته پورې لګیا وي د څه وخته پورې چې د عمران خان صاحب ازادي نه شوي علي ولې نه جی سر جی دا راته ووایي دا څه مسله مسایل او دا څنګه حل کړی شو دا هیڅ مسله مسایل نه ورو جی دغلته جی وایي هیڅ مسله مسایل نه په کور کې جوړونو مې یو بل سره تخکلامي راځي جی معمولی خبرې وي او هغه د صحیح شو ته جوړه شو او هغه الحمدلله په خپل کېناستو او حل وکړه دا درنره موږ د یو کشته سواریو ان شاء الله تعالی دا به کېږي دا درنه به کېږي او موږ به یکجایو یو موټی یو او امید لرو د الله ان شاء الله تعالی ډیر ضرب په دې درنه کې په زرګونو په لکونو خلک راوځي کېږي او ان شاء الله تعالی موږ خپل لیډر د اسلام آباد زنن های کورټ کې الته کې موجود ما چې د عمران خان صاحب کیس لګیدلې الته کې دا خبري خوري شوې دي چې هغه درنه فلاپ شو او الته کې بل درنه شروع شو او هغه درنه کې وس اکټیویټیز نه دي هغه قسمه خلکو ته بس جواب ورکوي کوم چې د دوی د درنه والا او د عمران خان صاحب خیر نه غواړي درنه بالکل جنرال فلاپ شوی درنه روز تورزه سیوا کیږي د چلومبه موږ چې د په خپل رالو د تقریبا 12 کسانو نن تاسو په خپل وینه چې د سینګلو په تعداد کې راځي ډیلی خلک راځي موږ لیډرشپ هم را روان دي او د دینه به ان شاء الله تعالی تاسو په دې تلو کې دور کې وینه پر سونو خلک بدل تخیمه بستی لګي دا اسی پروپاګاندا دي دا درنه ناکامي کېدو لپاره دي الحمدلله موږ ټول یو ځای یو یکجایو یو موټی او دا درنه کامیاب ده ډیر کله نه شروع شوی دا روز تر ورځې کامیابیږي او روز تر ورځې غنیږي ان شاء الله تعالی او دا خان موږ را خلاصو الحمدلله ان شاء الله او دا درنه کامیاب ده خاطر ته وای د لوکل لیډرشپ نه ګیلې معنی شته چې پکار دي چې هغه دلته کې مرسته وکړي څه پرابلم بالکل زمونږ د لوکل لیډرشپ نه هیڅ قسم له ګیله نشته لوکل لیډرشپ زمونږ بالکل دغه لیډران دي هغه خپل کار کوي ورکران یو خپل کار کوي او چې سکو ان شاء الله تعالی موږ د عمران خان رهایی د پاره کو زمونږ د خپل لیډرشپ نه بالکل څه دغه نشته ها یو چې پروپاګاندا دي او مینس کې چې کم نه دغه پیدا کی ګیپ پیدا کی دا پروپاګاندا او دا هټ دغه دینه نو کامیابی کې یو جهان مننه جی ګرانو عزتمندو مونږه دلته په ثوابي انټرچینج درنه احتجاج کې شامل یو دلته کې د حقيقي ازادي ټایګر او دلته کې لوکل ممبر د ثوابي میلمه دوست خلک دلته کې موجود دي. السلام علیکم څه پیغام ورکوي جی؟
یره جی شکر الحمدلله دا خو ډیر زبردست کار وشو یونټي چې کوم دینه زمونږ الله تعالی بیا چې کوم دینه برقرار وساتله او دا کیم د خان د آزادۍ لپاره دی په دې کې چې ذاتی انټرست نشته نه چاته په ذاتی فائدہ شته مونږ ټول د خان ټایګرز او دلته چې کوم دینه مونږ چې راغون شو د خان د آزادۍ لپاره راغون شو مونږ به تر اوسه کوشش کوو په دې کې مونږ جیلونو ته ځو په دې کې چې کوم دینه مونږ مطلب در وال خورو په دې کې زمونږ ځانونه هم سي کنه مونږ هغه ته تیار یو خو مونږ به د خان د رهایی لپاره انتهایی کوشش کوو ماشاءالله سر ستاسو جذبې ته سلام ستاسو ماشاءالله چې کم عمر دی د عمر د ملاستی د آرامي او زمونږ د خیبر پښتونخوا د دنیا په هر یو سیمه کې د مشران چې څومره وي دوی خالی آرام توي درته وای دا کومه جذبه ده کم تربیت ته کم علم دی چې دا تاسو ملاستی ته نه پریدي یره چې دا یو کار دی مونږ لا چې کوم دینو خان اویرنس راکو مونږ را دین نو خبر چې فارم 45 سي او فارم 43 سي مونږ را دین نو خبر چې وای زما دلته چې کوم دینو زما حقوق سری ما ته خپل حقوق خو ما ته چې کوم دینو وای طریقہ کار خو چې وای پولیټکس څه دی عوام څه دی او مطلب پولیټیشن څه دی مونږ خو پولیټیشن چې کوم دینو وای خپل یو مهاتما بغاڼو او هغه ته چې کوم دینو مونږ وډی کولو او مونږ چې دا چې کوم دینو اعلان کې هغه زما په ووټ باندې الیکټډ شوی سړی راغلی زما خادم زما بچ کوم دینو زما بچ کوم دینو کارونه کوي زما مطلب در امداد کی زما د اجتماعي تور باندې انفرادي په نو وایو اجتماعي تور باندې د مرګ خدمت وکړي مونږ ته چې کوم دینو دا خان دا اویرنس مونږ خان را پیدا کو او دغه یو جذبه چې هغه نن چې کوم دینو زما لپاره ستاره لپاره د ټول پاکستان د عوامو لپاره په جیل کې پروت دی او د موږ لپاره چې کوم دینو جیلونه تیری نه حق نو دغه اویرنس مونږ یو جهان مننه سر